بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. زما ګران خواږه ملګرو، نن ډیر مهم څه خبرونه باندې چې خاص کر د افغانستان په حواله سره که تاسو به تامین نه هم لیدلی وي. یو خو افغانستان کې احتجاج شوی دی طالبانو خلاف، طالبانو حکومت خلاف بدشاوله ذکر به کومه. تاسو مخکې به کا ویډیو لیدلی وي کې تاسو ته الریډي خو ولیو د بنګو کاش په حواله سره. بل خوا ډي جي آی اس پی آر لکه د آرمي لخوا، پاک فوج لخوا سخت پریس کانفرنس شوی دی. هغه خو بل تناظر کې لکه څنګه تاسو ګورئ چې پاکستان کې 9 مئی چې کومه غټه پیښه وه هغه یو کال پوره کیږي د تحریک انصاف الله اوس بیا کیږي. هغه تناظر کې وکړو کې د افغانستان حواله سره خاص ولنه شوي دي د خاص کر بیا کډوالو په حواله سره د تګ سلسلې یا د نور معاملات باندې هغه باندې هم موقف راغلی دی. نن یقینا چې صحافیانو خپل حق ادا کړی دی چې هر موضوع باندې سخت ولنه کړی شوي دي. لومبی برزو چې افغانستان کې بدخشان چې کومه صوبه ده په هغه کې د طالبانو بقاعده الته چې کوم کاش کې د بنګو لکه بنګ چې کوم منافیم د چرس دا جوړیږي. د مخکې ویډیو کې تاسو به لیدلی وي. امر یو تفصیل ما ورکړی هم و چې جرمني یا دغه شانتي نور ملکونو هم افغانستان نه ډیمانډ کړی دی چې دغه کې موږ سره تاسو تجارت وکړئ، ولې چې دلته نه ښه هغه ملویږي کوالټي، ولې چې هلته کې ریګولر شوي دي، قانوني شوي دي مختلف ممالک کې. په دغه حوالې سره تاسو به تفصیلي یو ویډیو لیدلی وي، خو دا تقریبا د 13 ورځې مخکې په بدخشان کومه صوبه ده په هغه کې د بنګو چې کوم دا کاشتو د کوم بنګ دي د پوسټ اردو کې ورته موږ وایو هغه باندې طالبان ورغلل او هغه فصل یې تباه او برباد کړ. په هغه په حوالې سره د څومره خلک و بدخشان دا ټول راووتل او طالبانو سره سخت مزاحمت هم وکړو. په دې حوالې سره فایرنګ شوی دی. فایرنګ کې 2 کسان مړه شوي هم دي. په دې حوالې سره یو جنجال چې کومه 2 ورځې جاري و، بیا دې طرف نه دواړو طرف نه سټیټمنټ راغلی دی. لکه هلته کې هم زموږ کوم ذرایع دي یا کسان دي هغو سره خبرې اترې شوي دي. هغه اړه هم تاسو سره اقدامه چې اصل صورتحال څه دی هغې په دې باندې احتجاج چې کوم دی جاري ساتلی دی. بل طرف ته د طالبانو چې کوم موقف دی یا حکومتي کوم موقف دی هغه هم تاسو سره اقدامه هغه طرف نه اول کې اقدامه چې هغې په دې احتجاج کوي او په دې حوالې سره هغې وایي چې طالبان حکومت چې کوم خپل هغه د کاش دی هغه دا جاري ساتلی دی او دې نه ډېر غټ انکم هم اخلي او دغه چې کوم خپل هغو په ایریا کې ایډیا دي هغو په خپل ځای کې کوي او په موږ باندې اسلامي نافظ کوي او د سره سره زموږ نور فصلونه لکه هلته کې ولاړو باغونه هغه هم خراب کړي دي. په دې حوالې سره قسم لکه هغې بغاوت کړی دی او سخت پروټیسټ بدخشان کې روان دی. بل طرف ته طالبانو چې کوم موقف دی هغه دا وایي چې دغه په ټول افغانستان کې موږ بندیز لګولی دی. چې کوم هم نشهیي مواد دي په هغه باندې سخت بندیز دی. داسې هېڅ قسمه په افغانستان کې بنګو کاشت په یو ځای کې هم نه کېږي، نه په سرکاري توګه باندې او نه په بل ځای باندې. او دلته د بدخشان کسانو ته لومبی وارننګ هم ورکړی شوی او هغو ته ویلي شوي هم وو او بیا په دې حوالې سره موږ ورغلي یو او دا کړی دی. خو بل طرف ته هغې وایي چې شرعي عدالت کې څه خبرې چې کوم هغو طرف نه راغلي وي چې 2 کسان په فایرنګ کې مړه شوي دي یا شوي دي. په هغه حوالې سره به شرعي فیصله هم کیږي او په هغه کې کم کسان طالبانو لکه د فوج لخوا لکه طالبانو کوم فوج دی هغه طرف نه کار کړي او ته به سزا هم میلاویږي. دغه لومبی چې کوم دې نه مخکې هم پروټیسټ چې کله هم طالبانو حکومت راغلی دی د 2009 پروټیسټ شوي دي، داسې نور احتجاجونه شوي دي. طالبان هغه خپل عملیات یا خپل کم هغه دی هغه نه تیر چې کوم طالبانو حکومت روح هغه نه لږ بدل دی، خو بیا هم هغه روح کې راځي او دې وخت کې سچویشن صورتحال دا دی چې افغانستان کې یو طرف ته د معاشي صورتحال سره یا نور هغه بربروي، نو بل طرف ته چې کوم د اولس خپل ډیمانډونه دي یا د اولس کم تقاضې دي یا هلته کې چې کوم تجارتي ماحول دی لکه کارخانې خو نشته، هلته کې فیکټریانې نشته، دغه شانتې نور هغه نشته، نو روزګار به هغې کوي څه زیاتر درمدار د کرندې نه دی، باغونو نه دی
خودونه خو هغه نشي پوره کېدای چې کم پوره کېدل پکار دي نو هغه په دې حواله سره بدرشان صوبې ولا نور تازه ترين معاملات هم تاسو ته راخلم خو دغه مې تاسو راګد ورسره په نن چې کم د ډي جی آی اس پی آر ورته ویل کیږي چې کم د فوج ترجمان وي لکه دا خبره د فوج وي فوج لخوا هغه پریس کانفرنس هم ډیر شاد و نادر کیږي لکه په کالونو کې چرته یو شي مخکې خو به شپږو درو میاشتو پسم کې د اوس ډیر د دویم دی کدرم چې کم د آرمي چیف تی راغلی د پریس کانفرنس دی دغه کې یو خو هغه دغه تناظر کې و چې 9 مې لکه 9 مې باندې موږ بیا تحریک انصاف خپل احتجاج یا پروتست هغه خو دل شوی دی خو بل طرف ته دغه کې اهم هغه دغه مو چې هغه ته یو قسم پیغام ورکړی شي خو د کې د افغانستان متعلق سوالونه وشول چې افغانستان سره یو خو اړیکې بل دویم چې کم دی افغان کډوالو په حواله سره چې کم تک سلسله په حواله سره کې سوا دغه باندې او سره ویزو په حواله سره دغه سولونه سخت اوچت شول په دغه باندې هغه موقفو چې یو خو موږ افغانستان سره همیشه رورولې هم دغه شانتي سلوک ساتلې دي او موږ په دې باندې بغیر ویزې بغیر هغه تک رتک تر اوسه پورې معاملات چلیږي خو د نږدې ورځو کې چې کم تھریټ پاکستان ته او بیا خاص کر افغانستان حکومت بالکل منیم نه او بدغه ثبوتونه چې هغه طالبانو حکومت باقاعده توګه مرستې کوي چې کوم په افغانستان پاکستان کې د شکردي کوي او بیا د پاکستان کې څه کسان گرفتار شوي دي هغه هم باقاعده سټیټمنټ راغلي دي او ارسه ثبوتونه موجود دي ورسره یو غټ ټریډ هم دی نو په دې حواله سره هغه چې موږ سره ناسته هم نه کوي نو دغه چې کوم غیر قانوني افغان دي هغه وصل اوس نه مخکې نه پلان خو اوس خو ډیر زیات ضروري شو خو ورسره په دې سوال باندې چې کوم رجسٹر کسان دي هغه په حواله سره دا سوال جواب ورکړ چې کوم رجسٹر دي په هغه کې ځنې کسان ځنې هغه اوس هم د سشتا چې هغه په جعلي طریقې سره رجسٹر شوي دي یا غلط طریقو سره شوي دي یا کسان پکې غلط وي نو هغه چانبین روان دي د هغې ټول صفایه به کیږي او اب دغه خبره هغه ډینای کا چې داسې نشي کېدای چې ټول افغانان موږ وباسو چې کم رجسټر وي کم سره ویزې وي کم لیګل طریقې باندې وي په لیګل طریقې چې کم معاملات یې هغه رواني بیا تجارتي حواله سره شو چې هغه باندې خو تاسو چې کم ویزې یا دغه ډاکومنټس هغه خو تاسو نه یو ټن واخیستل هغه باندې هغوی بالکل تجارتي سیاسي دغه نور کوم هغوی خو تجارت باندې بس اثر نه غورځېږي هغه ته چې کوم ون وینډو اپریشن یا چې کوم ون ډاکومنټس باندې تګ راتګ سلسله ده هغه ته صرف الاؤډ ده نور چې کوم دي هغه ویزو سره چې کوم دا پیور کارت دی سټیزن کارت دی لکه دا کسان دی واوري دی مخفه کیږي ان شاء الله چې د کې بخیر پیخیږي ولې چې دا عام سټیټمنټ نه دی او بیا دا شانتي حکومتونه کولای هم نشي ورسره په دې باندې هم یو اهم سوال دی چې ویزو په حواله سره هم ځنې کوېشنې راتلې خو هغه ځکه ډي جی اس پی آر چې کوم نور معاملاتو کې خو هغه هم لکه تاسو سره ووایم چې پاکستان معاملات نه هم تاسو خبر شئ چې هلته سره چې کله دا ویل شو چې ویزو کې هم لکه ډېر په ګرانه ویزې بندې شوي دي هغه پیسې یا ډالرې په حواله سره مو چې دا کیسه چې کومه دا روانه ده دا به ډېر زر حل کړی شي او دی په حواله سره به لیګل یو پروسیس رواني کې خو دا میاشتې بلګي خو پاکستان کې اندروني ډېر کړکېجن صورتحال دی لکه آرمي هم په دې حواله سره ډېر زیاته پریشانه ده چې 9 مې باندې تحریک انصاف اعلان کړی دی چې هغه به هر ضلع کې هر ځای کې پاکستان ګډ کې احتجاج کوي او 9 مې باندې تاسو ته خبره ده چې تحریک انصاف په 13 کال 9 مې باندې فوجي تنصیباتو باندې حمله شوي وي او بیا په دا حواله سره ډېر معامله اوس پورې روانه ده په هغه تناظر کې آرمي چې کوم پاک آرمي دی هغه ترجمان وویل چې 9 مې کسان به هیڅ کله چې کوم اوس سزا نه لکه بچ کېږي سزا ورته لازمي ورکول کېږي او دغه شانتي چې کوم پروپاګنډې دي یا چې کوم دغه ایشوز اوچتوي په هغه باندې هم ډېر سخت سولونه اوچت شول چې بیا 8 فروری بیا الیکشن ولې وګټلو ولس ولې بیا ورته دومره سپورټ ورکړو دا ټولې کوېشنې خو هغه اورال دغه دا چې پر آرمي چې کومه دا یو بیا پی ټي آی آمنے سامنے به راځي او په هغه باندې ډېر سخت سولونه هم اوچت کړل چې دغه څیزونه به نه برداشت کېږي لکه خان صاحب دپاره کلیر پیغام و چې کته هر څو کې بچ کېدی نشي نو دا یو غټ میسیج او بل دا مایڅو څنګه خبرونه تاسو سره از واضح کوم نور معاملات او نور اهم خبرونه چې کوم راځي تفصیلي تاسو سره به ان شاء الله شیر کوو خو تاسو نه سوال او تاسو نه مینی اظهار دغه دا چې تاسو مونږ ته دغه وی چې تاسو ویډیو لایک شي نو هغه شیر کوئ هم او ورسره سبسکرایب او کمنټس نه هم مونږ معلوموي ډیره مننه تاسو چرته چې وای خاد او آباد اوسئ